دگل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یودم دگل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یودم د خدای د لوی درګاه لا شو حکم د الله لا دنیا کې پیدا کوم پیغمبر چې آخرین دی رحمت العالمین دی حضور چرا آیا شو رڼا تمام جهان شو ماڼه شو د کسرا گزار چې وسورلس منزلا پزمک پریوتلا زرکال اور بل فارس کی مکمل مرشلو پا یکدم چی شو پیدا نبی سرور د گل پر سحر لکلی دی کتاب ساوت شو دریاب چراغ پا دنیا صاحب الجود والکرم رڼا شو پیودم او د گل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یودم زنګل سمار تر شو ستی په لوی سفر شو بوتان شپېته 300 کعبه کې شو گزار په حکم کردګار شیطان سر په جړا شو اخته په ویلا شو سلور واړه طرف ته دنیا ټول کفرستانو زور ډېرو د بوتانو د بت با عبادتو زور ډېر د جهالتو دا خلک تابعدار به و د لات او د منات و داسې مخلوقات د چا حب العزاو د دوی مشکل کشاو د چا ودو عوق او د چا خدای به شجر د گل پر سحر د چا خالق بغرو د چا بسپو مینورو چا ستورو ته سجدی کولو جهان ترتم رڼا شو په یودم سحر اذان نمخ کی زیاد کم پا دغا وقت کی شلمنٹا و سلور بجی ویخ کلی فزار آلا رڼا د سبار آلا و ډیر ملائکان راغلی د اسمان کم تر پشان ناستو دوی چا پیر پا دیوانونو گویانو پا حمدونو موسم شلو بدل گلو نخندیدل اور خوات بہار خوش خاتم راغد نبیانو سردار د مرسلانو تیرے د جہالت زرواغشت روسخت رڼا نکوي هیڅ کله ډیوه مخکې دنور د گل پر سحر د گل وس چې سبا شو د حسن ور رڼا شو پکال د عیسویو د اپریل تاریخ شلم رڼا شو په یودم سوال د خلیل الله هم زیر د عیسی و رڼا وزلی دل پتندی د عبدالله کی مکی ام القرا کی شو ختم کفریات بوتان شو عالمات باطل نظام بدل شو رڼا رل د اسلام خبر شو خاصوان رحمت راوریدلو سردار رزی دخکلو خائص بے سمر زیادوی چی اللہ رب العزت دا چاوکری صفت یو نوی فیصلہ شوا بدل عقید شوا خبر بد اسکل مخ پورا پزیر و زور دا گل پر سحر لوی شانو دا قدرت پڑی نازک ساعت آیان شو پا جہان دا آمینی دزل مرحم رڼا شو پا یودم او د گل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یودم د ټولو آخري دی دا شان پیغمبري دی 2 میاشتې د حضور شو چې پلار شو وفات یتیم شو نیک ذات داربت و منظور پیدا چی شو حضور د نور شغل شو پورته د هاشم د خاندانا الله شو مهربانا بہار راغی گلشن کی پډیر خلی وطن کی پپانو کې مخپټ کولو گلاب چې شرمېدلو تاجدار راغی د ګلو
شیطان پریوت د تختا ورس پی ډیر سختا شولم سے بیکار نستی خوري پسر د ګل پر سحر یو پرخ شو سپین سبا شو تمام جهان رڼا شو چې وکړل تشریف او مصباح الظلم رڼا شو په یو دم الله دې خپوهیږي چې سکړیا غکیږي کم وخت چې وای کن شفیکون غسات دا شان دي د قدرت پالنه به کولا هر چا نه پسلا او عبد المطلب چې دا نکد ګل عزار قریشو کې سردارو حضور پاک چې پیدا شو نکيه پا جړا شو ایسوک نشته چې زیر می سوک اوسې عبد الله تا دلال بل دنیا تا نو سه خسته دې صفو خسوتر دې دستر دې مبارکي د قدرت پرنجو توري چې حسن ته ګوري خاتم د نبوت دې کونینو کې اوچت دې نږدې دې په دربار کې د مولا غنی اکبر د ګل پر سحر مورش پکال خدمت اکرلو د حضرت چش پکال پورا شمور بی بلال دنیا نا حضور تشل گرانا شتلن کے دا جہانا نکے د دنیا نا اتکال چی عمر شو پورا د محترم رڑا شو پیودم او د گل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڑا شو پیودم حضور چی با قتل گلان بشرمیدل خائص نبای هر گل مخ پپان پټولو ډیر ښکلي دی پخکلو نیرور نے وخور وفات شو پلار امور یتیم و یسیر پات شو محبوب درب احد تاجدار محمد حضور بلوی دنو قدم یخستنو گلونو کی او گل دی خدای پلک بختور د گل پر سحر دے فخر دا ملکو پشند مبارکو صدا دا امتی امتی کڑی پہر قدم رڑا شو پیودم او وطن کی دا قجرو عربو کی دستورو راتلی بد بانڈو خزوار بای بوتلل پپیو بے ساتن مکی خات یورسی بانڈو نرالی خزی ہر چاوارو چت کو د قریشو د مالدارو د دوی د غروزگارو مضبوطی سور لیوی چاپیر خوشالیوی مالدار سری تہر سوک پا دنیا کی نزدیکی گی غریبنا پٹیگی لوشان پیغمبری دے د ټولو آخری دے پغیت کی راواخستی اونی کسا دیوا دا بی بی حلیم وا سورلی و کمزوری د خدای کار تب گوری پکملا چروان دی شارز مکشو زرخیزا د برق بشان زی تیزا سورلی پلگ وقت کی د ټولو نشو مخ کی تمام خلق حیران دی کی سورلی ته نظر د گل پر سحر هیڅوک ندی خبر چې د خیر البشر خبر دی والله چې پرې کړی دی کرم لړا شو پیودم بی بی کر چیلے وا او چغر سنے وا حضرت چې د دوی کور ته وردن نشو بی شکا د پیو نشو ډکا هر څومره چې لوشل دا پین کمی دل رڼا د جهان را لد بی بی حلیمی کوتا قسمت شنو پوتا د سروری حضور دو مور زائرور خیتی بے خستن دو من رود مطلق ادائے درور حق حضرت دمر صابرو پیوتی بشاکرو سبق زمون د پار دی تعلیم د پیغمبر د گل پر سحر حضور کے کمالاتو دی زیادہ جائباتو اور یزبائی پسر وچ روان بو گلفم رڑا شپیودم اولد مسلمانان دی زیادہ کافران بے رخن اچد لا الہ الا اللہ زیبا رسول اللہ د دین د جذبی جوش سوک نپری دی خاموش نعرے اقدم پور درد اللہ اکبر احمد نبی سرور
د دو تابدار یو سوتن پشمار اسلام په دنیا خو کې پواز او نصیحت د توري په طاقت زور ډېر جهالت د بت عبادت خورشو د حضور د مخرړه په بحر بر د ګل په وسار خوب دوست د پاک سبحان دی امت ورته ډېر ګران دی شفیع المذنبین دی په قیامت نبی ګلفم رڼا شو په یو دم سحر او په ماښام زور زیات شو د اسلام ورتلل ابو طالب ته کافرانو کړه جماعت دوی اوی محترمان زمونږ د بوتانو د کاڼو د خدایانو راره د زمونږ سپکوایو ډېرو شرمېدلې جرګه کې راغلې منظور مو فیصله کا خپې د غروار کا یا در به ښایسته حالت دي مونږ ته راکا قبوله معینا کا کله کېږي دا رنګ ته جوړ بشي لوی جنګ یا لوی قتل به وشي په میدان کې برابر د ګل پر سر حضور ته په ادب او وی ابو طالب تقریر دي د خلکو اورید په خپل سم رڼا شو په یو دم د دو کونو سردار بیان کړلو اظهار په ګسلاس کس په مې خلاص کې نور راکې عالم اسلام کله پریدم اوگو بان صادر زرکی خو پیغمبر روان د تر د مخ شو نبی علیہ السلام د پاره د اسلام بیا تروي پزورا روار دی خو ګورا زما په خوا کې نه خاص د ټول جهان محبوب د سبحان اے قائد اعظم نبی فخر عالم اسویل تا تنشد دنیا تمام کفار خکین په قرار زما دستر گتورا سودا مکو نورا دنیا کے دے خلاف زبستا ام ملگری لا نشران لری تنور زما ضروری زما ایمان بگوری قلم بکرم سرنا د کفار په خنجر د گل پر سان بیعوی کافرانو د سلم جاہلانو د گل گزار زکل خپل عربان پریدم رڼا شو په یو دم اسلام په تکلیفونو په دومره زحمتونو تر دې وخت راغلی دی چې ته سړی کړلې ویړیا تا دې موندلې هم د دورې دندان د سروری جهان شهیدان شو په احد کې د غړې سخت منظر د ګل پر سر د جهل په تیارو کې په لارو په کوڅو کې روان به یک تنها او هاشم فخر عالم رڼا شو په یو دم ځان پی کپ بیان نظام د سبحان پوره چې شلو مرسل وی کال د حضرت خدای ورک نبوت او بیا مددگار د دین تبلیغ د پارا په خا کې د طائف لار کوسو کې ګرځیدلو ټول ډک شو د خزنو حضور چرا روان شو د کانو په باران شو आवाज به په کولو د ساحر او جادوګر د ګل پر سر بیهوش ناصفو په باغ کې داد بو پړی پړی نصری شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم په حکم د سبحان حاضر شو هغه آن او یو جبرئیل امین دوی ملک الجبال حضور توای حال کستاوی اجازت پیزند قدرت د دې غرو دلان دې بد خلق روح هلاک لري تاج د لولاک په هغه سخت دعا وکړه حضرت زما د قوم خيار که خدای دې دینا خبره سوال کوم استل درای هاشم قریش عرب دی نیاز بن محبوب د رب دی میل مکرل پلا مکان الله غنی اکبر د ګل پر سر نبیانو کی اعلی دی معشوقی کی بریا دی روان دی الہی تا محمد نبی گلفم رڼا شو په یو دم او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم ملائکان زرگونا کوي استقبالنا ولاړ هر اسمان کی فرشتي دلا تعداد یو چغه مرحبا دا
مکی ام القرآن دا مسجد اقصانا روان دی پا براق و مسمان تبزی بر دا گل پر السحر رحمت العالمین دے دویم جبریل امین دے ریدوان ورت خستک جنتنا کلهم رلش و پیودم پدی اول اسمان آوازک دربان دمن انت آواز پدی اکلو اسماعیل جواب ارکلو جبریل یوزد محمد دے غختن رب احد دے اغدم دروازه دروان چلر کدا اسمان داخل شنو مهمان او پا مرحبا گویان دی طول ملائکان لنبی اسمان کی اولید بابا ابو البشر وخکل دا سفر پدویم اسمان یحیاء ملگری عیسیٰ پدریم اسمان کی اولید یوسف علیہ السلام خائست پی تمام ادریس سلورم کی ہارون پا پنزم کی شپگم کی موسیٰ ناستو پا اوم خلیل اللہ دے گویان پا مرحبا دے وریگ رحمتنا خست دی جنتنا محبوب در بروان دلا مکان تا برابر دا گل پر السحر بیالار بیت المعمور تا دیکھو درب غفور تا تنہا المنتہا لبزی پور تا غنچفم رڑا شپیودم دا دیومت بی بیانی سندری وی حورانی حضور تہر کلی وی کبھی استقبال خیست لری جمال حضرت ترا روانی جنت کی شحورانی یو پکی چالا کے خیست ملکن ورد گل پر السحر رسول بمد استائی دہور ورتوائی زما خاون بسوک یا حبیب محترم رڑش پیودم حضور تفرمائی حقی حوری توائی زما خدا دخو خچ خاون دشی بلال خیست لری جمال داہور حد نتیرا خفش لاخ ڈیرا زما دا پارتا تو حبشیکل شوہر دا گل پر السحر حضور استاس خیال دے مائن پما بلال دے قبول بچتا کری کن دغ خیال کون رنش پیودم آواز شو اسمانا دا پاک غنی سبحانا تو رنگ بدا بلال زرا گلکم پا قدرت پر رزد قیامت جنت کی دا بیبیانو دا کلواڑا حورانو تندو بانی بجول کم دا دے رنگ نخالنا زمان قدرتنا حوران پا خندا شوی ہر چاوی چی زما شوی یو بل نمخ خوائی دی بلال میں دزل سر دا گل پر السحر واپس شدہ اللہ نا دارش معلانا مثال چرد کی نشت دی دا سرور عالم رڑش پیودم لری علا نصب گختلو چی پاک رب ہر سیس پخبل زی ادری دی دزمکی اسمانونو دخدے پا قدرتونو سپو میستوری آنور اسمان زمین شجر ہوا کا دریابونو پا حکم دا غفار طول ادری دی یوار سیوا دا حد تیرا داش پوک دا وڈیرا چکور تا حضور آغی دا تنبو زنزیر خوزیگی نظام درب چلیگی کوي هغه سات چې وغواړي قدرت دی عقل د انسان پکې ښکار د مچ وزر د ګل پر السحر تیارې نه چې سحر شو ملکر خوا معطر شو په ښار کې د مکی چې حضرت کی خود قدم رڼا شو په یو دم حضرت کلو بیان کافر شو پر ارزان پلار مخ تورغه حضرت صدیق اکبر د ګل پر السحر کافر وی صدیقہ دا پاک رسول رفیقہ یاستا وی بیگا اسمان تز خطلیم رڑا شپیودم حضور خبردار کمیلی میویار صدیق خبردار کمیلی میویار اگر زیاد رشتون صادق الوعد الامین دے محبوب در امتن دے خبر چشو حضرت دد پصداقت لقب د صدیق ورک ورت پاک نبی سرور د گل پر السحر صدیق عمر عثمان علی مرد میدان سالو والا یاران دیدہ نبی آخر زمان نیاز بین صحابان
سحر او په ماښام مونږ وایو پې سلام دربار د رب العالمین کی شان لري اعظم رڼا شو په یو دم او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چې راښکاره شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د ګل پرس پیدا شو دارینو کې زیبا شو د ګل پرس د ګل په شان روان شو پر رحلت زیبا نبی حضرت شلو بیمار ډیر زیات شو بی قرار پغی کیوں نیولی عائشہ مبارک سر د ګل پرس سحر چې روز شولا د ګل ګلونه رجیدل درم ساګ لبش زړونه د هر چا قلم قلم رڼا شو په یو دم تپوس لپتاجیل حاضر شو جبرائیل وی السلام علیکم محمد رسول اللہ تپوس دکری اللہ اوے نبی حضرت جبریل دا ساعت تپوس میں خدا اکرال شو تکلیفنا کلوار زخمتنا حضور تبیا دوبار جبریل کی اظہار حضرتا کددا خبر خوخا دا جلیل شی حاضر با اسرائیل شی دمر پیالت رخدا حضور ویڈی رخدا حاضر ملک الموت شلو بہر کری آوازنا غاری اجازتنا او بی بی فاطمہ وائی دارنگ و تفرمائی زمون کو سکے مکو آوازنا صدقار دے بابا زمون بیمار دے حضرت چوری دل حضی فرمائل بی بی توی رازی دی راقی دی درب عظیمہ استا بکری یتیمہ اسرائیل تا اجازت اکڑو نبی حضرت داخل ملک الموت شو پا خدمت کی د سرور د گل پر سحر سلام پہ احترام عزرائیل علیہ السلام راتلو سرا داکلو پا زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم خدمت کی دا جانان عزرائیل کو فرمان راغلیم دروح دا پارستا سکوی خوخا کزم پخپل مخا حضرت ورته فرمائی ملک الموت توائی خپل کار دکا شروع در رب رضا زما رضا دا که اس دوک بیادا چی خکولی دی پخکولو حغا تاجدار دا گلو روان دی الہی تکری دا بالجہان سفر دا گل پر سار د مرگ فرشتے کا شروع ک پتلوار د مخ مبارک رنگی کل سرشی کل سم رڼا شو په یو دم په وخت زن کدن حضور کو گفتن سختی د زن کدن کې د پما د خپل امت عزرائیل دا سات د مرگ فرشتہ وائی حضور پاک ته فرمائی الله ستا په امت باندې ډیر زیات مهربانا ازار بنشیمانا او بی بی فاطمہ جاڑی حضور تیرو صد غواڑی دارنگی وائی لوری شیتی مرا نپاتی سلگے موحزیاتی زمال لوری نیاز بینے پا ما باندی مئینے پا خدای میں تسپارلی ملد شرب بینی آز روح کلول پرواز ټولکانی بوټي غرونه هم زمکی اسمانونه دوارو اسمانونو فرشتو بجړل زیاد حضور چې شو وفات میاش ربیع الاول هم د غرض د ګلوار رحلت شو دنیا نه د نبیانو د افسر د ګل پر سحر حضرت صدیق اکبر چې کوم وخت شو خبر زراغ پتندی خپل ک پاک نبی ګلفم رڼا شو په یو دم بیہوش ہر انسانو جڑل صحابانو راغل سخت ساعتو دا حضور پاک پا بی بیانو جڑاو دا حورانو سوگنو خبر دا زانا عرجاری دا خفگانا سینون دا مارغانو بہوا بانی راتنل پچغو بے جڑل دنیا نا پر افتن شو مکفون چی پا کفن شو راغی ابو طلحہ لحد جو کاغسات پکور کی دا حضرت جنت خاتون جڑیگی چی قبر تو ادریگی فرمائی صحاب دا سخزلن مالکانو زما دا پلار دوستانو دا خور لی انبار چی جوڑ مشو پا پلار داتا سو پا بابا میں سرنگ خوری وارو لی یوخ کی بہید لی
او بیبی داسې جړېږي چې اوښکې نو درېږي برپا په ټول جهان کې د غرض د محشر د ګل په وسار جواب د پیریانو دا غم په ټول جهانو چای سویلی نشو مدینه کې ماتم رڼا شو په یو دم لوی غم په هر لور جړا وکور په کور هیڅوک نشته چې ورکړي فاطمې له تسلي و سخته جدایي بیلتون د پاک حضرت کړ خلک په هیبت د چا دا طاقت نو چې بیا سترګې غړولې هر چا سلګۍ وهلې په لارو په کوڅو کې د عرش په منارو کې زلزل راغی چې یار د جبرائیل کو سفر د ګل په رسار چې کوم وخت وفات سرور کائنات ودریو شپې تکاله عمر ټول محترم رڼا شو په یو دم هر چا ته مرګ روان دی څوک رستو څوک وړاندې چې ساده خدای ورکړي خامخا ورلا جلدي دنیا سي چلول دی پیدا لر فنا دا فانی دغه دنیا دا خیالو که په دنیا کې محمد رسول الله تا محبوب کبریا تا بیان اوریدلو پزړه د دا لیکلو اول نه تر اخره دل تکلو مې مختصر د ګل پر سهار خپل حال باندې وجاړه د خدایا فغواړه الله دې مونږ ټول کې پامان د جهنم رڼا شو په یو دم ارمان لرم سینه کې کاش زوی مدینه کې مسکن چې مې هلته ګلاب منی ستوال د خدای کوم سوال صفا شعر نوایم حضور په مدهستایم د دې د برکت مې د خدای بوزي حجاز لا احمد نبی ممتاز لا د به درب طواف چې کړو پسې نصاف مکه او مدینه ته د مونټول بوزي پاک رب دې سوال مې روز شب زمون دی حکومت وی ټول په شریعت الله دې داسې وکړي چې قانون مشي قرآن په واړه پاکستان ډېر تنګ شوم په نستا یو خدای ته لګي پتا د لاس د موزیانو ماته کړي دې سقر د ګل په سهار الله دې راکړي خیر خوشحال بشم ډېر دا پاتې جون زما چې په خوا کې د حرم رڼا شو په یو دم او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم ارمان لرم سینه کې کاش زوی مدینه کې مسکن چې مې هلته ګلاب منی ستوال د خدای کوم سوال صفا شعر نوایم حضور په مدهستایم د دې د برکت مې د خدای بوزي حجاز لا احمد نبی ممتاز لا د به درب طواف چې کو پسینه صاف مکی او مدینه ته د منټول بوزي پاک رب دې سال مې روز شب زمون دی حکومت ټول په شریعت الله دې داسې وکړي چې قانون مشي قرآن په واړه پاکستان ډېر تنګ شوم په نستا یو خدای ته لګي پتا د لاس د موزیانو ماته کړي دې سقر د ګل پر سهار الله دې راکړي خیر خوشحال بشم ډېر دا پاتې جون زما چې په خوا کې د حرم رڼا شو په یو دم او د ګل پر سحر پیدا شو پیغمبر جلوه چراغ کار شو د زیبا نبی اکرم رڼا شو په یو دم د حضور د پیدائش دا کیسټ د ګلاب نسوال آواز باندې ریکارډ شوی دی او دا په دې پته ملاویږي ناصر خان